پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما سره پاتې نشي. بیا وی ثم مشى روان شو وی ما ته وی ابو ذر ان الاکثرین هم الاقلون یوم القیامه. چې ډېر مالونه دي ورسره کنه دوی سره به ډېر لږ اجر قیامت په ورځ. الا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ابو ذر هغه سړی ته بچ دی چې داسې ورکړي په ښي طرف او ګس او مخې ته او شاته. بیا ورته ویې وقلیل ما هم. ابو ذر دا لږ دي ګورې داسې خلک لږ دي. دا نصیحت پښتنو ته. احد غره مره سره زر وي ما سره پراته 3 ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي تېرې وبې نه شي. راشئ چې څومره یې جمع کړي دي دنیا والو، دومره یې جمع کړي دي دومره چې تپوس مه کوه. پخپله به ییني یو یتیم یو کونډه یو غریب لړزیږي به، د یخ نه به رپیږي، د لوږې نه به ټوپونه وهي، چغې به وهي، ماشومانان به جاړي. یو دینی کار کې به ضرورت وي، یو جومات ته به ضرورت وي، یو کوهي ته به ضرورت وي، یو مدرسې جامعې ته به ضرورت وي، یو لارې ته به ضرورت وي. خو ده چې ځان سره کومې غوټې وله ورکړي که نه تپوس مه کوه. بیا دا غوټو والا نه دي، دا غوټو والا دا خراب دي. آخرت کې د دوی قصه بیا ګډوډه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها اسماء ته نصیحت کړو وی اسماء غوټې ورنکړي ګورې الله به غوټې ورکړي، غوټې ورنکړي الله به غوټې ورکړي. دا موږ په خپلو سترګو لیدلي. ورب الکعبه چې کوم سړی مال له غوټې ورکوي او بخیلي او د الله په لار کې نه لګي او صرف ځان پیژني، خېټه بچي ښځه، د دې سړي ژوند سره د ډېر ماله را به شي باب دې پسې روان دی الغنى غنى النفس، سره د ډېر ماله خوار او زار ژوند دی تېروي. خوار او زار ډېر تنګ لنډ ژوند، ډېر تنګ لنډ. او د کمې چې لګوي د الله په لار کې او په خلکو او په یتیمانانو او په غریبانانو او په میلمنو او په ملګرو، دا سړی الله یې ساتي. ښکلی ژوند، ښایسته ژوند، اجر هم ګټه او د دنیا نه فایده هم واخلي. ځکه چې هلته د غوټې نه دي ورکړي نو الله هم غوټه نه ده ورکړې. دې څه مطلب دی چې الله غوټه ورکړي؟ الله سره پیسې دي غوټه وله ورکړي؟ الله پرې نعمتونه راتنګ کړي. خو نو سړی چې پیسې خو سره پرتې دي څنګه پرې الله نعمتونه راتنګوي؟ ځان یې نه خرج کوي. نو دا مال د سره څه دپاره دی؟ الله وله بیا ولې ورکړی؟ چوکیداري کوي. او دویم وارثانو دپاره یې ساتي، بس دکې دپاره. ما جي وی هلته پلاني ځای کې مې بنګله جوړه کړه، هلته مې پټی واغېستو، هلته مې دا وکړو، هلته مې دا وکړو. نو ستا دې حال ته وګوره، ته دې خپل حال ته وګوره. دا دومره هر څه دې څه دپاره کړي؟ د الله په لار کې لګولی شي. دلته یو غریب ته راشي، دلته یو جومات ته راشي، دلته یو مدرسه ته راشه، یو جامعه ته راشه، یو عالم دی د دعوت په باب کې مرسته کول غواړي راشه راشه. نه دغه ورته مه وایه، دغه ورته مه وایه. بس جمع کوه او جمع کوه، جمع کوه او جمع کوه. د پیغمبر نه طریقه یې زده کوي. وایي چې د احد غره مره سره زر راسره پراته وي، 3 ورځې به راسره ایثار نه شي، 3 ورځې به راسره ایثار نه شي.